د ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیلهمند یم روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وئ. د اسد په 40مه په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ 1 کال پوره شو. دا چې اسلامي امارت په تیر 1 کال کې کوم پرمختګ کړی، کومې هغه ستونزې دي چې لا یې هم په حل کولو نه دي توانېدلي. په تیر 1 کال کې په پکتیکا کې څومره پرمختګ شوی، د پکتیکا محلي چارواکو په تیر 1 کال کې کومې کړنې ترسره کړې، کومې لاسته راوړنې لري. که غواړئ چې دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو حل شي، نو راځئ دغه ځانګړی راپور چې په دې موضوع مو تاسو ته چمتو کړی تر پایه راسره وګورئ. دا قیمتي ویني به مو رنګ راوړي. د 1400 کال د اسد د میاشتې په 24مه نیټه اسلامي امارت د کابل په نیولو سره په ټول هیواد کې تیر نظام چې د امریکا تر مستقیم حمایت لاندې جوړ شوی وړنګ او پر ځای اسلامي امارت د چارو واګې په لاس کې واخیستې. په هیواد کې د امن فضا واکمنه شوه. د اسلامي امارت مشر امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په خپرولو سره د تیر نظام ټولو ملکي او نظامي کارکوونکو ته عمومي بښنه وکړه او له ټولو هیوادوالو یې وغوښتل چې تیرې ترخې تجربې هیرې او د هیواد په آبادولو کې له دوی سره په ګډه کار وکړي. له څه ځنډ وروسته اسلامي امارت د سرپرست حکومت په اعلانولو سره د خپل حکومت تشکیلات او جوړښت اعلان کړل چې ملا محمد حسن اخوند د 3 مرستیالانو، ملا عبدالغني برادر لومړی مرستیال، ملا عبدالسلام حنیفي 2م مرستیال او مولوي عبدالکبیر 3م مرستیال په لرلو سره رئیس الوزرا او هر وزارت لپاره یې سرپرست وزیران په دنده وګمارل. اسلامي امارت هغه ادارې او تشکیلات لغوه کړل چې په تیر کې په یو او بل نامه رامنځته شوي وي. د کابل تر نیولو 2 ورځې وړاندې اسلامي امارت تر لنډې محاصرې وروسته د پکتیکا مرکز ښرنه ونیوله چې په زرګونو خلکو په کوڅو، لویو لارو او د مرکز ښرنې شهیدانو څلورلارې کې د اسلامي امارت د مجاهدینو ښه راغلاست او هرکلي ته ولاړ وو. څو ورځې وروسته په پکتیکا کې د هیواد په سطحه لویه مشاعره جوړه شوه چې له بېلابېلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالانو، د پوهې او ادب مینوالو او ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د خپلې 20 کلنې ستړې مبارزې او شهیدو ملګرو په یاد شعرونه ویل او هغوی یې د ازادۍ د کاروان سرلاري وبلل. الجهاد بد کعبې په تنزیل خپلواکي اتل توپات وفا او فتح مجاهد ته د شملې پتن دې نکام حاضران یرغل ګروي وادا دا جمله د امر کې پتن دې نکام طالب جان د زمانه پتن دل کا وای زما د یار د منارې په شان د رنگ قربان، زما د یار د منارې په شان د رنگ قربان، سپینه بیرغه وایم زه شم درنه څنګه قربان. خو مهاجره مسافر در نظر لالیا، و مهاجره مسافر در نظر لالیا، و در په در توره پټکیا و ملنګ قربان. باڼه د خپلو ته څه نه وایي یار نه پرېږدي، باڼه د خپلو ته څه نه وایي اغیار نه پرېږدي. زه یې له دې هنره زار، زه یې له جنګه قربان. او د تورو سترګو په رڼا د موږ ته لار وښایه، څه توره شپه ده وبلوېږو له ګړنګه قربان. او په تا دا خاوره ناس کوي په تا اسمان فخر کړي، و د برودو په اور سویه و لونګه قربان.
د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د نورو سیمو په څیر په پکتیکا کې هم سرتاسري امن خپور او ټولې هغه لارې چې د خلکو پر مخ تړل شوې وي خلاصي، غیر قانوني مالیات او باجګیري لغوه او خلکو په ډاډه زړه خپل ورځنیو کاروبارونو او تجارت ته مخه کړه. دا چې له کومه ورځې دغه اسلامي امارت راغلی ده واقعا د موږ په منطقه کې تر کومه ځای څخه پرېږدو الحمدلله په ټول افغانستان کې ټرک پای ته رسېدلی ده، د جنازې غږ پای ته رسېدلی ده، د خوندو مندو ژړا پای ته رسېدلې ده. الله دې راضي شي. امن ده، کراري ده، خلک خوشحاله دي، تګ و راتګ په داخل د افغانستان کې لا هر چېرته چې دي ازاد ده. په دې باندې موږ راضي یو، په دې باندې دا خلک خوشحاله دي، خلک الحمدلله کوم مشکل نه لري. له کومه ځایه چې د دوی د مجاهدینو له نیته له برخورده له راشه درشه له د خلکو سره له ناستې له ولاړې خبریزو ولا ډېر شرفتمندانه ده، ډېر انساني ده، ډېر معقول ده. په وار وار یې دغه مسؤلین غریبان تکراروي ولسونو ته چې که چېرته له کومه چا اشتباه وسوه، چاته یې څه وویلې، تاسې موږ په جریان کې اچوئ، انشاءالله هغه درته اصلاح کوو. نو دوی چې دورې وعدې خلکو ته ورکوي، موږ آینده روښانه وینو. خدای دې وکړي چې په وطن کې تل تر تله دغسې ارامي او دغسې خوشحالي راشي. امنیت په داسې نوم نه اول نمبر امنیت راغلی ده، په دې نوم نه هو په داسې نوم نه امنیت راغلی د سیاتي موږ دغه یایو. ما خپله دا ټول مخلوق ته زما خوله رسېږي، هغو ته مې ویلي دي چې خانم او بعد څه دوه رکاته نفل کوئ، شکر د الله تعالی ادا کړئ. دا د الله تعالی یو رحم را باندې راغی، شکر یې ادا کړئ. دلته به مخا مړۍ وخوړله، والله بالله د ما خپل له مخه حیا زوی مې و باران اورېدو یخ و یو دوه طالبان نور و مړۍ یې وخوړله رهیس و. زه په توخانه پرېوتم تر سهاره ما قسم د که سترګه پټه کړې چې دوی به اوس څرنګه یخ وهلي وي، څرنګه به علي په زمنې وي، ته په توخانه باندې پروت یې، حال هم دغه حال وي. او نن سبا داسې رقم ته امنیت راغی چې دا شپه ورځ الله تعالی ته په سجده پرېوځو، لا دغه غاړه نه وځي. دا خلکو ته هم دا ویلي دي چې شکر د الله تعالی ادا کړئ او خیراتونه وکوئ. بس هغه د امنیت په ځای کې دغه درته یا په پکتیکا کې د حزب اسلامي ولایتي مسؤلینو د یوې لویې غونډې پر مهال چې د دغه ګوند ګڼو غړو پکې برخه اخیستې وه، له اسلامي امارت نه خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ او په راتلونکي کې یې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. اوس هم د الله د دین دشمنان دا هغه دشمنان دي چې بار بار الله په دشمني باندې ذکر کوي په قرآن پاک. دا هغه یهود و نصارا دي. نو دا به بیا کله ارام کښېني چې هغه کمونیستیان هغه ارام نه کښېناسته، نو یهود نصارا به ارام کښېني. هغه 18 ملکه وه، دا 240 یا ټوله دنیا وه، دا به ارام کښېني یا ارام نه کښېني. افغانانو بیدار اوسئ. زه د افغانستان د اسلامي حزب د پکتیکا د ولایت په نمایندګي باندې اسلامي امارت مجاهدینو ولایت امارت ته دا وعده ورکوم چې په سر او شمال باندې په شپه او په ورځ باندې دوی خدمت تاجر وو. ځکه زموږ مرام هدف همدغه د دین عملي کول، شریعت عملي کول او د نبي صلی الله علیه وسلم باندې ټول راسته. د حزب اسلامي افغانستان د محصلینو او ځوانانو په نمایندګي تاسو ته کاملا ډاډ درکوو چې ستاسو د هرې برحقې داعیې او غوښتنې په کلکه حمایت کوو او د تحقق لپاره یې هرې قربانۍ ته چمتو یو. د پکتیکا هغه ولسوالۍ چې وړاندې غیر رسمي وې د اسلامي امارت په حاکمیت سره رسمي او شپږو ولسوالیو ډیلي، نعمت آباد، ګومل، چاربران، نکه او امني ولسوالیو ته چې اداري ودانۍ نه لرلې د 2 میلیونه افغانیو په لګښت سره ورته اداري ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه ولسوالۍ د امني ولسوالۍ په نوم باندې یادېږي. تقریبا 2 میاشتې کېږي چې د دې د بیا رغونې د تعمیر کارونه او چارې پیل شوي وي. لله الحمد د یوه ودانۍ سر ته ورسېدله. د دویمې ودانۍ دپاره به انشاءالله په راتلونکي کال په پسرلي کې به انشاءالله تصمیم او ترتیب ورته لرو چې امید څه انشاءالله چې هغه به هم په ښه کیفیت باندې او په لوړ کیفیت باندې په ښه طریقه باندې به انشاءالله هغه هم ورغول شي او جوړه به شي. داسې تاسې یادونه وکړه د پوښتنې پیل کې چې څومره لګښت ورباندې راغلی. په دې باندې تقریبا 6 میلیونه په دې یوه ودانۍ باندې لګښت راغلی ده او
په دوه ودانۍ باندې تقریبا هغه به هم تقریبا 1 میلیونه سي داسې ټوټل 12 میلیونه ته رسیږي چې د ولسوالۍ بشپړه کیږي او که ورسره په څنګ کې ښاروالۍ او نور داسې ځایونه جوړ سي نو بیا به یو څه مصارف یې زیات سي او په الحال دغه ودانۍ باندې تقریبا 2 میلیونه مصرف او خرڅ ور باندې راغلي دغه ودانۍ باندې ډیر خوشاله یو ډیر کارونه مو وکړي ان شاء الله هر هغه هم کېږي له دې خلاصي اوس موږ له دې ځایه مخ تللو جانې خیل ته لا خوشامند ته موږ په دغه ولسوالۍ د بنسټ ډبره ښودل موږ ته د فخر خبره ده چې موږ 20 کاله د دغه ارمان لرل چې موږ ته اسلامي امارت راسي او موږ ته هغه څوک رهنما وي چې د هغه ټول پلونه د شریعت موافق وي. د پکتیکا په ډیری هغه ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې چې د جګړو له امله مخابراتي شبکې ویجاړې شوې او یا هم هیڅ شتون نه درلود د اسلامي امارت په حاکمیت سره پکې د بیلابیلو خصوصي او سلام دولتي شرکت له لوري مخابراتي خدمتونه پیل شول. موږ په دغه کومه ولسوالۍ چې د شبکې شتون نه لري پکې کې نه ورته رسېدلي دي نه هلته درول سوي دي نه هغو خلکو استفاده ځینې کړې ده. زموږ په دغه کوشش دغه دی چې اول ګشت ټول هغه ځایه ته دغه ورسوو د کابل سره هم خبره شریکه کړې ده. د تیر په پرتله مخابراتي شبکې ډېرې ښې سوي دي ځکه چې په پخواني حکومت کې به نیم شپه د شپې په مخه باندې مخابراتي شبکې بندې وي. اوس الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره شبکې ښه کار کوي. حکومت نه خواهش او غوښتنه دا ده چې په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي سیستمونه فعاله کړي او د مخابراتي سیستم له فعالېدا سره به تجارت وده وکړي او په پکتیکا کې به دا خلک ټول سره آنلاین شي او کارونه به په مخ ولاړ شي. په پکتیکا کې په تیر یو کال کې تر 1 میلیون پورې دولتي ځمکه چې د زورواکو او جنګسالارانو له لوري غصب شوې وه له غصب خلاصې او بیرته د دولت ملکیت وګرځېدې. د پکتیکا په ولایت کې د نورو اړخونو سره سره د زراعت په برخه کې د زراعت ریاست په دې توانېدلی ده چې تقریبا 1 میلیون ځمکه د غاصبینو له غصب نه خلاصه کړي او هکذا مو ښاروالۍ ته هدایت کړي دي چې مرکزي ښاروالۍ کې د ولسوالیو په ښاروالۍ کې چې کوم ځمکې د غاصبینو منګولو ته لېږلي دي هغه په اصولي طور له هغوی نه خلاص شي. دا پروسه به انشاءالله په مخ روانه وي او هغه خلک چې زموږ د ملت شتمني یا د بیت المال ځمکې غصب کوي انشاءالله ښه په دقت سره روان وي چې د دوی له غصب څخه خلاص وي. که د امارت مربوط ده او که د خلکو شخصي ملکیت ده خو دا به انشاءالله العزیز له 15 ورځې وروسته انشاءالله معلومه شي چې کومه ځمکه د ښاروالۍ مربوط وي هغه به انشاءالله ځین راګرځوو او له غاصبینو سره به انشاءالله العزیز قانوني چلند کول کیږي. د مرکز ښرنې او ارګون ترمنځ لویه لاره باندې پړاو په نامه لوی پل چې د تېرې جګړې پر مهال زیانمن شوی و او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د 4 میلیونه افغانیو په لګښت سره یې د بیا رغونې کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه پله په څنګ کې تقریبا په بعضې پلچکو باندې کارونه روان دي پکتیکا کې او بعضې سړکونه دي چې هغه هلته خټې زیات وي لکه د خوشامند او ډیلې ولسوالیو کې چې هلته بیخي بیا چې کله باران وسي نو بیا هلته امکان د دې نشته چې په میاشتو موټر راوځي نو ولس او خلک له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغې دپاره هم هلته کار روان ده لله الحمد هلته اشغال ورباندې لویږي اشغال اندازي ورباندې کېږي. په دې پله باندې خو تقریبا 1 میاشت ته ووتله چې موږ کار پرې باندې روان کړی تخمینا 1 میاشت کې چې کار پرې باندې روان ده الحمدلله دا نن تاسې وینئ چې د ګټه اخیستلو ته انشاءالله آماده ده. نو د راروان څرمنې دپاره انشاءالله بیرته ترتیب او پلان ده چې په راروان څرمنې په اساسي ډول باندې جوړ کړو. د پکتیکا هغه سیمو ته د لویو لارو جوړول پیل شول چې په تیر کې ورته هیڅ پاملرنه نه وه شوې او خلک یې له هر ډول پراختیایي خدماتو بې برخې ول. دا لاره تقریبا د ګلردین د کلي لار ده چې لایکو ته او بیا د شینکي ته هم تللې او سره کوټ ته هم تللې او دغه لارې اهمیت خو دا ده چې په ژمي کې او په پسرلي کې چې کله بارانونه او واورې زیاتې شي نو دلته خټې زیاتې وي نو دا ولس او دا خلک له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ وي حتی مریضان یې په ورځو باندې حصار وي. دا لار خو تقریبا 2 کیلومتره ده اندازن تقریبا 2 میلیونه په باندې راځي
انشاءالله که خدای کوله او تقریبا میاشت و 25 ورځې شاوخوا به ونیسي. د پکتیکا په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو رسونې شبکې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او په مرکز ښرنه کې 25 د پاکو اوبو ژورې څاګانې له کیندلو وروسته پرې لاسي بمبې نصب شوې چې د مسؤلینو په وینا زرګونه کورنیو ته به د پاکو اوبو زمینه برابر شي او دغه لړۍ د پکتیکا په نورو سیمو کې لا هم دوام لري. نوموړې پروژه د پکتیکا ولایت په مرکز ښرنې په مختلفو کلیو کې 24 حلقې څاګان وکیندل شول او بمبې پرې نصب شوې او یو څا ترمیم شو چې ټولې 25 حلقې څاګانې کې د ښرنې په مختلفو کلیو کې موږ ته چې دا پروژه راغله او دغه ملکې موږ ته وویله پاکې پاکې اوبه موږ ته پیدا شوې موږ ډېر مننه کوو موږ ډېر دې نه خوشحاله یو. موږ غواړو له انکشاف دهات یا له موسساتو چې تقریبا چې موږ ته یو کار وکړي او مداخله کوم مصرف شي روزانه ورته وځي او هغه د موږ د آینده ژوند ضرورتونو باندې رافع شي موږ اوس توان نشته. د اسلامي امارت په حاکمیت سره په پکتیکا کې ټول هغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول چې له دې وړاندې په یو او بل نامه پکې د زده کړو بهیر ځنډېدلی و. د پکتیکا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په راتلونکي کلونو کې هغو سیمو ته لا زیاته پاملرنه ده چې له دې وړاندې حقوق د زورواکو له لورې خوړل کېدل. له دې سره په پکتیکا کې 3 بابه هغه ښوونځي چې د رغونې کارونه یې بشپړ شوي وو ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. الحمدلله لنن وروسته د پکتیکا ټولو ولسونو ته موږ ډاډ ورکوو چې د تعلیمي کال له پیل نه به د تعلیم سلسله په ډېره ښه طریقه په شفاف انداز او په داسې طریقه سره پیل شي چې ټول ولسونه به له علم څخه برخمن کېږي. البته متاسفانه دومره ویلی سم اسلامي امارت نه وړاندې په تېره اداره کې چې څومره اداري او اخلاقي فسادونه ټول نه سم ویلی خو زیات نه زیات چې و په 2 ادارو کې و چې یو د صحت په اداره کې و یو د معارف په اداره کې. د معارف په اداره کې له 600 نه زیات موږ خیالي بستونه درلودله. د معارف په اداره کې د 9 کیلومتره د نه ساحه کې 2 مکتبونه شخصي مکتبونه هم درلوده. په یو کور کې مکتب منظور شوی ده بستونه منظور شوي دي او د یو مکتب مکمل امکانات ورکول شوي دي خو هلته په کور کې دننه هېڅ موجود نه. موږ خیالي بستونه اراده لرو چې اطرافي ولسوالیو ته وړمه میده ترود واضح خواله په هغو خوا کې مکاتب موږ نه درلوده. اراده لرو چې دغه خیالي بستونه هغو ولسوالیو ته انتقال کړو. هلته مکاتب فعال هغلته د مکاتبو دپاره چې څومره امکانات دي هغه ټول په کار باندې واچوو. هیله لرو چې د معارف په هکله باندې په شفاف ډول باندې د پکتیکا ټولو ولسونو ته د خپل امکاناتو ته په کتو باندې پوره رسیدګي وکړو. په دغه هکله باندې چې څومره امکانات موجود دي هغه ټول په کار باندې اچوو. د پکتیکا درانه غیرتي دین دوستو مېړني ولس ته دا اطمینان ورکوو چې له نن نه وروسته به انشاءالله د معارف په برخه کې هغوی ډېرې داسې هڅې وویني چې هغوی ته به خوشخبري وي د هغوی لپاره به نیکپالي وي د هغوی لپاره به مخته تګ او پرمختګ وي او انشاءالله په دې هکله باندې موږ پوره ډاډ ورکوو. ټوله کې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومتولۍ د رهبرۍ څخه ډېره مننه چې یو ځل بیا په ټول افغانستان کې مکاتب شروع کړه. په ضمن کې مو له دوی نه هیله دا ده چې دوی د مکاتبو د بیا پیل لپاره باید د مکاتبو ټولو تخنیکي کارونو ته متوجه واوسي او په دوهم قدم کې مو له والدینو نه هم دا هیله ده چې دوی د شاګردانو زده کړو ته په پوره توجه په تمام معنا باندې توجه وکړي او د دوی د مکتب له پیل نه تر پایه پورې باید د شاګردانو د خپلو اولادونو د زده کړو د بهیر د څارنې لاندې ونیسي ځکه چې زده کړه یوازې زده کړې دي چې انسان له تورو تیارکیو څخه راباسي او دغه زده کړې به مو له سیالانو سره سیال کوي. د پکتیکا ولایتي چارواکو د دغه ولایت لرې پرتو ولسوالیو خلکو ستونزو ته د رسیدو په موخه سفرونه وکړل او د هغوی ستونزې او غوښتنې یې له نږدې واورېدې
مسؤلینو له خلکو سره ژمنه وکړه چې د روغتیا، بیارغونې او پوهنې په برخه کې به دغه ولسوالیو ته لومړیتوب ورکوي. نو بنا عاجزانو د دغه نظام تر شا درېدنه دا د اسلام تر شا درېدنه ده. زه نږدې د تاسو لپاره راغلو، دا مولي صاحبان دي، قمندان صاحب ده، د دې ادارو مختلف رئیسان دي، د علماو د شورا غړي دي. الحمدلله موږ ته د علماو د ورسونو ښه شورا جوړه سوله. امیر المؤمنین تقریبا په دغه ولایتونو کې اولنۍ موږ ته دغه شورا منظوره کړه. د علماو د ورسي شورا نمایندګان سره دي، قمندان صاحب سره رئیسان سره شته چې دغه ورسو د ولس پوښتنې غوښتنې نږدې نه هغه واورو، هغوی دپاره تر امکاناتو پورې، تر خپل امکاناتو کتو پورې د هغوی مشکلاتو ته رسېدګي وکړو، د هغوی هغه حالات له نږدې نه واورو. موږ چې څه لرو دوی ته یې واورو، له دوی چې څه لري هغه موږ تر واورو. الله جل وعلا شانه دې په مجموع کې په موږ تاسې باندې رحم وکړي. الله دې د خپل رحمت دروازې را خلاصې کړي او الله جل وعلا شانه دې موږ ته داسې ورځې نه راولي چې موږ په غم باندې سره کینو، په موږ په خفګان سره کینو. د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه د پکتیکا، برمل، ګیان او د خوست سپیره ولسوالۍ وې زورولې زلزلې ولړزولې چې تر 3000 پورې کسان پکې مړه او زخمیان شول. د اسلامي امارت ولایتي او مرکزي مسؤلینو په وخت خلکو ته د مرستې رسولو په موخه اقدام وکړ او په بېلابېلو برخو کې له خلکو سره پراخې مرستې ترسره کړې. پکتیکا ته مو د سفر موخه دا وه چې موږ کله چې د سرطان د اول میاشت د اول تاریخ چې کله هغه زلزله وسوه چې ستاسې په یاد دي چې پکتیکا او د خوست او 4 ولسوالۍ یې نیولې وې، زلزله وسوه. د هغه وخت څخه چې موږ مرکزي کمیټې جوړې کړې او ترتیب جوړ شو د مشرتابه له خوا څخه، او بیا دلته مرستندوی ادارې ټول رالي او دا هغه اولیه کومک چې هر چا ته سرپناه او کومکونه ورسېدل، خوراکي مواد دا ورسېدله. د هغه وروسته موږ د اسلامي امارت له خوا څخه د قومي خلکو سره د 4 ولسوالۍ شګیان او ژړوک او سپیره او برمل ولسوالۍ وو د کورو د جوړېدو خبره د بیا رغونې خبره ورسره وسوه، ځکه چې اوس ژمی هم روان دی، نو د کورو په دغه خیمو کې چې ورکول سوي په دې کې ګزاره نشي کوی. نو هغه وعده چې اسلامي امارت کړې وه د هغه وعدې د پوره کولو لپاره موږ دا دویم ځل دی چې په دغه ولسوالیو کې د افتتاح کارونه مو شروع کړي چې د کورو د بیا رغونې لپاره افتتاح کوو. نو نن مو هم د 1000 کورو څخه زیاته کورونه افتتاح وکړه چې هغه به انشاءالله په دغه 2 تر 2 میاشتو پورې دا کورونه رغیږي او جوړیږي به. نو په دغه امتحان کې یو خو دا معلومه شوله چې د افغان ملت که څومره قشرونه، که څومره ملتونه او قومونه په افغانستان کې وجود لري، دا ټول ملتونه دلته وحدت معلوم شو. هر چا د دغه دردمنې سانحې په واسطه باندې خپل درد احساس کړي. داسې به ځوان څوک پاتې نه وي په افغانستان کې، داسې ملت به پاتې نه وي، داسې قوم به پاتې نه وي چې په دغه سانحه باندې دردېدلي نه وي. الله دې هغوی ټول ته اجر ورکړي. نو یو خو دا سوال چې د ټول افغان ملت وحدت پکې معلوم شو. Hello.